سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سپارون په نړیوال جام سیمې فاینل کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې هندوستان او نیوزیلینډ لوبډلې سره مخ شو. د هندوستان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په ټاکل شوي 50 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 309 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې بیا په توپونه کې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپونه وکړله چې ویرات کوهلي یو ځل بیا 119 منډې جوړ کړله، داسې بل لوبغاړي هغه 105 منډې جوړ کړلې. یعنې ټول توپوهونکو یې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره کړله. د 398 منډو هدف په تعقیب کې د نیوزیلینډ لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله. په پیل کې دوی خپل 2 لوبغاړي ډېر ژر د لاسه ورکړل، خو نور لوبغاړي هم ونه توانېدل چې په هدف پسې ځان ورسوي. ټوله لوبډلې په 320 منډو باندې وسوځېدله چې په 70 منډو په توپیر ستره ماتې وخوړله. د هندوستان لوبډلې بیا په 3 واړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله، هغه که توپ اچونه وه، که توپونه وه، که ډګر ساتنه وه. په 3 واړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړله. د هندوستان لوبډلې په ګټه محمد شمي بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. په 9.15 اورونو کې 50 منډې ورکړلې، 1 لوبغاړی وسوځوله. داسې محمد سراج بومرا بیا یو لوبغاړی وسوځوي، پاينل ته هم لاره پیدا کړله. او بل بیا تېره شپه په نړیوال جام کې ویرات کوهلي یو نوی ریکارډ جوړ کړ چې په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزې پوره کړلې. په روان نړیوال جام کې ویرات کوهلي ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې ترسره کړلې چې 50 سلیزې پوره کړلې. په هره لوبه کې بیا سلیزه جوړوله، خو د وخت په تېرېدو سره د بل مشهوره نامتو لوبغاړي سچن ټنډولکر ریکارډ هم مات کړی چې هغه تر دا مهاله پورې نه 40 سلیزې جوړې کړې دي. ویرات کوهلي 50 سلیزې جوړې کړلې. ویرات کوهلي د 50 سلیزې ریکارډ په 291 ورځنیو سیالیو کې ترسره کړی. له دې مخکې سچن ټنډولکر په 463 سیالیو کې نه 40 سلیزې جوړې کړې وې. ویرات کوهلي بیا په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې 1.50 هم وهلي دي، خو سچن ټنډولکر بیا تر ویرات کوهلي په 50 کې بالا دي چې 90 په خپل نامه ثبت کړي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما مو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.